درنو لیدونکو سلامونه ایم ټي پلس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. درنو لیدونکو نن په دې باره کې درته ویډیو لرم که چیرته تاسو غواړئ چې لوګو جوړه کړئ، هغه که د خپل یوټیوب دپاره وي، د فیسبوک صفحې دپاره لوګو جوړوئ، د دفتر دپاره مو کومه لوګو جوړوئ، یا کوم ځای کې ستاسو کوم دفتر وي دفتر دپاره لوګو جوړوئ. نو د دې دپاره که څوک لوګو جوړوي هغه ځي پیسې ترې اخلي 500 زر حتی تر 3500 داسې لوګوګانې شته چې 50,000 شپږ روپۍ پرې اخیستل کېږي. نن دا ویډیو مې دې باره کې درته جوړه کړې ده چې فري لوګو بغیر د انټرنیټه د یوټیوب دپاره، د دفتر دپاره، حتی د مکتب د خصوصي مکتبونو هم دې ته ضرورت وي چې فري لوګو به تاسو څنګه جوړوئ. نو درنو لیدونکو که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوه ویډیو ته یو لایک ورکړئ. د دې ترڅنګ که زموږ یوټیوب چینل مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو درنو دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کړو. په ویډیو کې تاسو ته زه طریقه وښیم چې لوګو به څنګه جوړوئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو پیل کوو. زموږ ویډیو دې باره کې دا چې څنګه کولی شئ پکزل لیب کې فري لوګو جوړه کړئ بغیر د پیسو نه، بغیر د انټرنیټ نه. نو اول چې تاسو پکزل لیب ته کله راغلی ګورئ لاندې ډېر سټایلونه دي پکې د خط لیکلو د لوګو دپاره. نو زه د مثال په توګه یو سټایل د دې نه راخلم، دا سټایل زه راخلم. دا چې کله ما راواغسته دا کوم خط چې لیکلی نیو ټکسټ په دې به تاسو ډبل کلیک وکړئ، دا به تاسو ته خلاص شي. دې کې زه لیکم امټي صرف لیکم. امټي چې ما کله ولیکه دې ځای نه یې اوکې کوم. کله چې ما اوکې که ګوره راغی، ګوره په یو دقیقې نه کم ما وکولی شو چې دې کې یو لوګو جوړه کړم. خو اوس خبره دا ده چې څنګه کولی شئ چې فول ایچ ډي په ښه کوالټۍ کې لوګو پکې جوړه کړئ. نو دا دې نه ډیلیټوم. دا چې کله ما ډیلیټ کړه لاندې به تاسو راشئ سپین وایټ کلر به راواخلئ. یوه خبره تاسو ته درنو لیدونکو زه وکړم، همیشه چې تاسو یو عکس جوړوئ د لوګو دپاره یا د تمنیل دپاره کوشش وکړئ چې وایټ سپین بیکګراونډ راواخلئ ځکه دا ډېر ښه ښکاري. نو سپین بیکګراونډ چې ما کله راواغسته پاس ګوره په دې جمع علامه باندې کلیک کوم، دې نه یو ټکس راخلم. ټکس مې چې کله راواغسته په دې باندې ډبل کلیک زه کوم. په دې چې ما کله کلیک وکړه د مثال په توګه دې کې زه اوس لیکم امټي زما د چینل د یوټیوب چینل نوم دی، کوم نه چې تاسو دا ویډیو ګورئ. امټي مې چې کله ولیکل ګورئ دا به تاسو راغټ کړئ داسې دلته به یې راولئ. دا چې کله تاسو راوسته دلته لاندې دا ای ګورئ ای چې لیکلي لاندې د موبایل اخر کې ای باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دلته سټایلونه دي، سټایلونه به زه همیشه دغه سپین رنګ کې سمپل چې لیکلی دا زه کاروم. امټي ګوره نور به هم تاسو راغټ کړئ دې ځینه. دا چې تاسو راغټ کړو نو دې ته به تاسو اوس کلر ورکړئ. کلر زه اوس دې نه راځم په کلر کې دې ته زه سور رنګ ورکوم. سور رنګ مې چې ورکړه ګورئ درنو لیدونکو څومره ښایسته ښکاري دې سره دا سور رنګ. سور رنګ مې چې کله ورکړه دا اوکې کوم. دې دپاره چې دا خط ونه خوځېږي په دغې علامه به تاسو کلیک وکړئ، دا به لاک کړئ چې ونه خوځېږي. ګوره دا اوس نه خوځېږي. امټي چې کله ولیکه اوس راځم لاندې ورسره لیکم پلس پښتو. پلس پښتو مې چې ورسره ولیکه دا م اوکې کوم. دا هم دې ځای نه زه داسې غټوم. دا مې چې کله ولیکه نو راځم سټایل نه ورته همدغه سپین سټایل راخلم. د کلر کې راځم ګوره کلر کې ورته دا زیړ کلر انتخابوم. یو ځل بیا تاسو ته زه یادونه کوم که چېرته تاسو ته په پکزل لیب کې کوم کار چې زه کوم که دا کوم سیټینګونه او کلر چې زه ورکوم که ستاسو سر نه خلاصېږي چېرته پې ما په خپل چینل کې مخکې تاسو ته ویډیوګانې د پکزل لیب درکړي هغه تعقیب کوئ. په پکزل لیب کې به تاسو ته څه مشکل نه وي. دا هم دې نه زه اوکې کوم. دا مې چې اوکې کړه زه اوس غواړم دې ته په خط کې یو بل سټایل انتخاب کوم. دا سټایل انتخابوم. دا که غواړئ دا عکس تاسو چېرته سیف کړئ دلته به کلیک وکړئ، په سیف باندې به کلیک وکړئ. دا که غواړئ تاسو چېرته سیف کړئ د دې ځای نه دا دویم وګورئ سیو ایمیج په دې باندې به کلیک وکړئ.
په دې چې کله کلیک کو سیو ټو ګیلري دا به ګیلري کې سیو شي. دا یو بهترینه لوګو شوه د یو یوټیوبر دپاره. که تاسو چېرته بل رقم لوګوګانې جوړوئ د مکتب شی نوم هم لیکئ نو کولی شئ دې ځای نه یې اوکې کړئ. دا وګورئ ډېره یو ښایسته لوګو پکې ما په 2 دقیقو کې جوړه کړه. یعنې که تاسو ورسره خواري وکئ ښایسته سټایلونه ورکئ په پکزل لیب کې ښایسته ښایسته سټایلونه شته دی د خطونو هغه ورته ورکئ نو کولی شئ چې د ما نه هم ښایسته لوګو پکې جوړه کړئ. نو دا معلوماتي ویډیو چې ما مشتبه هاشمي د ایم ټي پلس یوټیوب چینل له لارې تاسو ته وړاندې کړه. که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ زموږ ویډیو ته یو لایک ورکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښې چارې ښه وخت الله مو مل.